بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې سم افس فنکشن وایو. ګورئ په تیر درس کې موږ تاسې سم اف فنکشن وویلی. لکه مثلا دلته موږ تاسې لیکلیو کمپنی، دلته موږ لیکلیو ټوټل سیل. یو کمپنی ده مثلا د اپل کمپنی. موږ د اپل کمپنی څومره پروډکټس خرڅ کړي دي هغې دپاره موږ څه استعمالوو؟ سم اف. سم اف رینج. اپل کمپنی په کوم ځای کې ده؟ دا ساحه مو انتخابوله، کاما. بیا کرایټیریا، دا اپل مو انتخابوو، کاما. سم رینج کې موږ تاسې دا ساحه انتخابوله کوم چې زموږ ستاسې ټوټل سیل دی. قوس مو بندوو انټر. موږ ته ویل چې اپل کمپنی کې تاسو 183 پروډکټس خرڅ کړي دي. یا مثلا موږ تاسې ورته ویلی سمسنګ کې څومره خرڅ کړي دي؟ 340 پروډکټس. خو دا موږ دپاره یو څه بې خونده و. په دې خاطر که زه بیرته راشم دلته ولیکم اپل کې موږ 183 پروډکټس خرڅ کړي دي. خو دلته مهمه خبره څه ده؟ په اپل کې موږ یو ځای آیفون خرڅ کړي دي او بل ځل په اپل کې موږ څه خرڅ کړي دي؟ لپټاپ کمپیوټرونه مو خرڅ کړي دي. نو اوس موږ تاسې به دا څنګه بیلوو چې په اپل کې موږ څومره لپټاپ خرڅ کړي دي، څومره موږ څه خرڅ کړي دي؟ موږ آیفون خرڅ کړي دي. یا په سمسنګ کې که چیرې موږ دلته راشو ولیکو سمسنګ 340 آیټم خو خرڅ کړي، خو سمسنګ کې موږ ټي وي هم لرو، ډي وي ډي هم لرو، موبایل هم لرو. د هر یو چې موږ بیلوو نو سم اف فنکشن موږ ته کار نه راکوي. موږ تاسې به د کوم فنکشن څخه ګټه اخلو؟ موږ او تاسې به د سم افس فنکشن څخه به ګټه اخلو. نو دلته موږ سره ځو سم افس. یعنی دلته اوس وګورئ زموږ ستاسې دوه غوښتنې دي. یو دا دی چې موږ د توشیبا دلته موږ څه لیکو؟ موږ لیکو د سمسنګ کمپنۍ لپټاپ. هم کمپنۍ ده او هم یې پروډکټ دی. یا مثلا موږ دلته لیکو د سمسنګ کمپنۍ ډي وي ډي. هم کمپنۍ ده او هم پروډکټ دی. د دواړه چې موږ معلوموو د دې دپاره به موږ تاسې د سم اف څخه ګټه اخلو. مساوي سم افس. لومړی موږ ته وایي سم رینج. سم رینج کې به ملګرو موږ تاسې نارمل څه انتخابوو؟ نارمل موږ تاسې هغه ټوټل سیل انتخابوو، کاما. بیا موږ دلته وایي کرایټیریا رینج 1. یعنی لومړی موږ تاسې کمپنۍ غواړو چې دلته ولیکو سمسنګ کمپنۍ. نو د سمسنګ کمپنۍ ساحه به ټوله انتخاب کړئ رینج کې، بیا کاما. دلته موږ نه کرایټیریا 1 غواړي. دې کې به تاسو په دغه ځای باندې په کمپنۍ کې دلته هر څه لیکئ، سمسنګ لیکئ، آیفون وبخئ، اپل لیکئ، سونی لیکئ، هر څه چې لیکئ هغه دلته لیکلی شئ، کاما. کرایټیریا رینج 2 موږ پروډکټ غواړو، نو د پروډکټ ساحه دا ده، دا به انتخاب کړئ، کاما. کرایټیریا 2 زموږ اوس تاسې دې ځای کې پروډکټ لیکو، دا به انتخاب کړئ او اخر کې به قوس بند کړئ، انټر به کړئ. اوس ګورئ موږ تاسې د سمسنګ ډي وي ډي خرڅ کړي دي 72. که چیرې موږ د سمسنګ موبایل وګورو 50 موبایل مو خرڅ کړي، او که چیرې موږ د سمسنګ ټي وي وګورو 202 ټي وي مو خرڅ کړي دي. که اپل ته موږ راشو او دلته ورته ووایو چې د اپل آیفون موږ څومره خرڅ کړي؟ 91. او د اپل لپټاپ مو څومره خرڅ کړي دي؟ دا هم موږ تاسو ته څنګه کوي؟ راښایي. که یو څوک تا نه پوښتنه وکړي چې دا خو سمه شوه، موږ ډېر په ښه شان سره دا پیدا کړه. اوس ما ته داسې وکړه چې د کمپنۍ ټوټل پروډکټس هم راته وښیه، همدې شکل لپټاپ هم راته وښیه، سیلز هم وښیه. لکه دلته موږ ته ووایي چې ته دلته ما ته ټول مکمل ټوټل وښیه. مثلا که ما دلته اپل ولیکه، لپټاپ څومره شول؟ 92. خو ټوټل پروډکټس ما ته هم وښیه. دې دپاره تاسو سم اف دلته هم استعمالولی شئ. مثلا سم اف قوس شروع رینج. رینج کې موږ کمپنی انتخابوو، کاما. کرایټیریا کې موږ دلته د کمپنۍ اپل باندې کلیک کوو، کاما. سم رینج کې موږ په دې ساحه باندې کلیک کوو او قوس بندوو، انټر. اوس ګورئ دا یو بهترین آپشن شو. موږ تاسو ته دا څه کوي؟ موږ تاسو ته دوه څیزونه دلته اوس راښودل کیږي. لومړی موږ تاسو ته راښودل کیږي چې مکمل زموږ اوس تاسې څومره پروډکټس دي. مثلا زموږ اوس تاسې مکمل پروډکټس چې دي 183 دي، په دې کې 92 لپټاپونه دي. یا مثلا موږ تاسو دلته راغلو او مو ویل چې سمسنګ وګوره، سمسنګ موږ ته راښیي مکمل 340 پروډکټس موږ خرڅ کړي، خو لپټاپ نه لرو، 0. که دلته موږ څه انتخاب کړو؟ ډي وي ډي انتخاب کړو، دا دی موږ ته راښایي. نو دا یو بهترین آپشن دی سم افس او همدارنګه سم اف. که موږ دوی دواړه سره میکس کړو، موږ کولی شو د خپل پروډکټس یا د خپل آیټم څخه یو بهترین لیست موږ تاسې لاسته راوړو، یو بهترین سمري موږ تاسې څنګه کړو؟ په لاس باندې راوړو.